او زبارونو چې کم سړی دروغ وای حدیث پاک کې راځي چې یو انسان رښتیا وای او دې بیا رښتیا وای وی الله ذل جلال فرشتو ته حکم وکړي چې د دې سړي نوم د رښتونو په رجسٹر کې ولیکي نو دا خدای پنځ چې کله دا انسان ذکر کیږي او فرشتي نوم اخلي نو فلان کې رښتونه سره فلان کې صادق الله او دا الله فرشتي په صادق او پرشتونی انسان نوم اخلي دې لقب شو د خدای پنځ او چې کوم سړی دروغ وای یو ځل وای نو صبر وته او کینو چې بیا وای اخر دا دروغ د عادت وګرځي الله سره چې کوم د دروغ جنو کتاب دی پاغه کې ولنو لیکي یو کتاب الله سره د رښتونو دی یو د دروغ جنو پاغه لس کې نوم راولي او بیا چې فرشتي یاد یا الله یادینو په دروغ جن یادای څونه خطرناک خبره شو یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی دروغ وای دغه خلینا داسې بدبوئی دي چې یو ملک ته فرشته تختی ملک دنه د خلی د بوی نه فرشته نو درېږي لري د تختی او دروغجن سړی په دنیا کې مرسوي خلق په اعتماد نه کوي مړوي سره دروغجن دي خدا په اعتماد نه ساتي وي دروغ وای بچی په اعتماد نه ساتي گاونډیان په یقین نه ساتي د خلکو په نظر کې مسپکی او د پیسو کې یقین ساتي مشوره قصه د اسکول کتابونو کې اوزل لیکلې و یو سړیو ګړه چيله به ساتلې شیطان غوندیو دا بازه معشوم او الک رواني شیطانی په دې ذهن کې پرتای یو ځل چې کړه خلکو ته اے خلک راشه شرم خراغه او چيله رانو تختولا د کلی خلکو ډانګونه په لاس کې او ځنګل ته منډې کړې شرم مخصوص د خندل اسې خلکو لا دوکا ورکړو خلک یې پازاب کړل مطلب دا چې دا خلک می پازاب کړو په خلکو می کوته کرا وسته یو شیطانی وو کوم یو ټوکه مسخره به جوړه کم زب مخاندم دا خلک به مخاندي شرمخونو خلک واپس رالل سروازه پس پرشتیا شرمخراغه او په ګډو چيلو یا ولا شورو کړه د چغه کړه خلک شرمخراغه شابه راشه چغه ویا خلک شابه مدد لراشه چيله می برباد شوي خلکو مړه مزه ولا د ابل دلی دروغ نه اسه وکړولو دا بیا شیطان دې دروغ وای خپل شیطانی کې یو مونږ بیا کړه ورا کوي مزه ولا شرمخ ولا په چيلو کې ښه کارګزاري وکړه دا سه ولا چيله برابر کړ چې ښه چې اخره کې خلک خبر شو چيله ولا برباد کړي وي ګړې ولا خړلې وي سي زخمي کړي وي بلا تاوانه ولا کړو وي تاسو تمات شغي والي مال رانله نو یبلو د دروغ ویلور مونږ ویګ نن بیا مغه دروغ وي دا دروغ جن سړي د دنیا تاوان دنیا کې په خبره سو یقین نه ساتي او اخرت کې دا الله په نظام دروغ جن سړي رسوا دي او دا خدای په هغه کتاب کې د نوم لیکل کېږي چې کوم کتاب د الله د دروغجنو رجسٹر دی پاغه کې د نوم لیکل کېږي په قیامت کې او په قبر کې او په دنیا کې به د دروغجن په نوم بلل کېږي او چې سړی رښتیا وای نو په قبر کې او په قیامت کې او خدای فرشتي پرشتون انسان یادای او خلق هم دنیا کې الکه یا سړی رښتونی دی چې څه خبره کوي دی رښتیا وای دی دروغ نه وای خلک هم صفت کوي نو دروغ لوی ګناه ده مونږ دروغ سره وایو لورا دی لوایو چې کرشتیا ویم نو ما دا اجي سه برانه خپش دروغ به ویم چې دی خپنش کرشتیا ویم دا خزه به خپش کرشتیا ویم بچی به خپش کرشتیا ویم دا مسلمان گاونډي به خپشي خرونو چې دروغ وې نو گاونډي دې خوشاله کو دوست دې خوشاله کو رشتہ دار دې خوشاله کو څوک خپشو الله خپشو نو الله خپکه او بنده خوشاله اقام اقلسکه
سوچو کا اللہ خوشحال کا رزق دا غپلاس کے دے عزت دا غپلاس کے دے جون دا غپلاس کے دے مرد دا غپلاس کے دے نو بندہ خوشحال ہے اللہ خپکے اخیار اغل چے اللہ خوشحال ہے کہ بندہ بقل کر کے بندم خوشحال ساتا خو چې دا الله او دا بنده مقابله راشي بنده خپل کار کوي خپل رب خوشحالوم چې الله خوشاله شي یره دا بنده بخپش امداد به نه کوي دا الله امداد دده نه خلي یره دا بنده مې به عزت او قدر نه کوي دا الله عزت دده عزت نه خلي یو څو زینو کې خیر دی دروغ جایز دی ویل شي یو دا چې د دوه مسلمانانو په منځ کې جوړه کې او آیا پکې لکشان دروغ ولی که دروغ نه وي خو نور زیاتېږي یو لورشه بل لورشه ایو دا یو بل وی بل دا بل بد وی نو کته ورته داسې خبرو کې چې او هغه خو در پسې کنزل کوت او ډېر سخت خپله او ډېر بد در پسې وی دروغ ابوشي چری به منشي د تبخامه خاوه نه خو ستاسو صفت کوي هغه خو تا په خیا دی د اغلب بیا زه ضرورت ته چې هغه زما دشمن دی مخالف ته سبله صفت وکړه او ته ډېر خوخه نه ابم خوشاله شي جوړه براشي نو د دوه مسلمانانو په منځ کې کسړی اوړه راوړه کوي او دروغ پکې وي په دې نیت چې د دواړو کور په جوړ شنو دی کې دروغ جایز دی نمبر 1 دویم دروغ کم دی جایز دی د جهاد په میدان کې د دشمن مخ کې وې پاغه طرف حمله کوخه دې طرف نه تاویږي الکه بلا مرګري میرا روان دي او دا دونه وسله میرا روانه ده چې په دشمن ستارو قائم شي یا دروغ وې او دشمن ستاده سکیم او سازش نه خبر نشي دا خو ته ګټه کې اسلام له مسلمان له دین لا دې کوم جایز دي دریم نمبر کم دی جایز دي محترم تا بیبی ته دروغ وې خیر دی تا ته وی دا شعر اوړه په وس کې دی نشتا نو سبکه تا ته وی دا پلان کې شعر اله اوړه او ستا په وس کې نشته چې ولې راوړي نو کنه راوړي خو کور دی روانيږي بیا خو تندیله د شل غوټي ور کړی تندیله پرسولی بالغ درتا چي تله بدر توا چې یو بدل راوړي تندی به رته بوت نیولې نو سبکه خیر دی وته وایا دروغ وته ویلې شي خدای لاړم اتا چې کوم نمونه راته جامه خولې پیدا مې نکړې شو خوان دیو نکړ وس کې دی نشتا هغه ځکه ګوره دام به ځای دروغ بنوي داسې ځکه دروغ ویل شي چې ستا وس کې نشتا یا دا خدای در باندې زیاتی قصې پیسې بار کوي دین ته په تاوان رسی دنیا ته په تاوان رسی بچو ته په تاوان رسی یا قوم کې رسوا کېږي یا په محله کې رسوا کېږي خلوینه خامخابه کې نو چستا دین ته تاوان دی او یا محله کې رسوا کېږي عزت ته په برباديږي خیر دې لک دروغ ورته وای کور بدین دروانه دونه بچي او د رسوای او د دینی نقصان نه بام بچ پاتې شي ورېری خبره داسې مطلب نه دی چې کور بخامخا دروغ وای او تور باټینګن را لراوړه او خوي او پیسې هم د سره شتا او ته نه ما خو بازار کې وختل خو نشتم د غلاون سره گزاره کاوه نه دا دروغ بنوي دا خو دې وس کې شتا یا غي غریب جامع نشته شلیدل جامع دي یا یو جوړه جامع دي وعده روانه ده او دویمه ده نغواړي او ته چې رزق خو ګرځیدم خو خو پیدا مې نکړي نه دا دروغ بنوي دا خو دې وس کې شته خو دا غي حق دی یو دا خزه حق دی دروغ بوته نه وي دا خزه ضرورت ته دروغ بوته نه وي دا بچو د حق دی ډوړې جامه پکار ده دروغ بنوي دا ګوري مطلق خبر نه ده مونږه مطلقه اخلو دا په هغه ځای کې چې ستاسو د دین یا د دنیا رسوایی راځي وس کې دینی دین تر نقصان دی شرمېږي په د ګناه مطالبه ډیماند نه کوي یاره خیر دی ورته دروغ وایي دا قرانګه خزه ده او خاون ته داسې ډیماند کوي چې هغه د خزه په وس کې نه ده خزه نشي پورا کوله او یا مثلا د دین خلاف څه خبره ته غواړي نو که خدم داسې څه چل ول جوړ کې چې خدای تخاون ته دروغ وای دا ولې دی دوه ته اجازه شو په بعض اوقاتو کې همیشه نه ځکه کور پروانيږي چې خدای خاون کور روان کې خو دوه خاندانونه تبا شو مینس کې پګي بچی تبا شو دا دریو زینو کې جایز دا دریو زینو ما سوا بر دروغ نه ځان ساتي بربی کریم صلی الله علیه وسلم سخت حکم دی دروغ بنوي او دا الله د کتاب سخت وینا ده چې څوک دروغ جن دی په د الله لعنت ته خدای دې د دروغ نه ساتي نمبر 1
دویم چغلی بنه که چغلی خطرناک شی دی چغلی کی ګوره دروغم شو نمبر کې او دروغ شو دویم څه شو دو مسلمانان جنگولم شو د دو مسلمانانو میانس کې فساد او فتنه پیدا کولم شو بغضم پکې پیدا شي حسدم پیدا شي جګړم پیدا شي قتل او قتالم پکې شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنه قطات بل ذکر راضی لا يدخل الجنه نمام چغلی خور صلیب جنت ته نزي البذی چې په جهنم کې الله په فرشتو اوډبای او دا ګناه ته اوړي او پاک صافي کی الب جنت ته دي امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب د احیاء العلوم احیاء علوم الدین هغه یو واقع لیکلی دا او امام غزالی ډیر لوی عالم تیر شوی دی اوسم چې څوک دی او عالم صفت کوي الکوي غزالی الدهر دا خدا خپل زمانه امام غزالی دی ډیر لوی عالم ډیر لوی د حدیثو د تفسیر د احکام شرعیو د فقه امام د تصوف ډیر لوی بزرګ او ډیر لوی عالم تیر شوی دی د نبی علیہ السلام په امت کې هغه خپل واقع لیکي یو سړی بازار ته لاړ یو مړی غشته دکاندار نے تپوسو کدا مړی ډیر خشتا مزیدار او مضبوط تکړه مړی په خوا به غلامان خرڅیدل پسو خرڅه اسړی خرڅون کې نیک سړی وی بالکل په دې پیسو خرڅوم الکه صاحب پکشتا وی دکې یو عیب د نور پکې سمعیب نشتا د کار خشین تندر دی خطا کړل او خشتم خخول دی تابعدارم دي چې کوم خبره لګم په یو منډه دي بیمارین پکې نشتا د مریض هغه عیب دي چې بیماری یا تخترا تخته کوي تختمنا تختیدلم پکې نشتا زما پورا تابعدار دی یو عیب پکې دی غدا چې چغلی خور دی زمارونو د شریعت مسله زده کې چې یو سړی او شیخ خرسي عیب به خی چې لکه دا عیب دی او چې عیب یې نه خو ګناه وګټله بیا دا عیب نه پس کاغه سړی اغشتون کې اخلي وادي اخلي که نه اخلي نه اخلي عیب به خی رسول الله مبارک فرمایي چې چا بای اخی اغشتون کې او خرڅون کې د خپل شی عیب بیان نکړ د دې اغشتلو کې او پر خرڅولو کې به الله خیر او برکت نیږي برکت په پکې نه او که چا عیب بیان کا چهره کله ما دي شي کې دا عیب دی نو الله ولذ په دې شي کې خیر او برکت واچي برکت خلوي شی دی ګور دا د نبی رسول الله مبارک حدیث بخاری شریف کې حدیث من کتما اغه خغشتون کی خرڅون کی چې کتمان یعنی عیب پټ کو محقت برکت بیعهما د بیع او د خرڅولو برکت به ختم شي فان بینا کعیب بیان کا وصدقا او یو بل ته رښتیا خبر او کړه بورک لهما فی بیعهما د دوالو په غشتلو خرڅولو کې به الله برکت پیدا کړي پلس شي خرڅ کا عیب دی خو پلک دی خرڅ کا دی لسونه به الله د ترسل زر روپو کار برابر کی او که دروغ دی او عیب جن شي د خرڅ کو پسل دی خرڅ کړه لسو پوشه دا بدن پداسي سوړو دي چې تبم پکې پریشان او پیسې هم نه لري دا خو ځنه رسول الله مبارک فرمایي عیب بخیر ګوري داسې بنکه نن سبا خو زه حیران یم په خدای یقین کوه عیب جن سيزونه د عیب نه ډک سيزونه در باندې پګرانه خرڅي ما بلو یو ځای کې سودا کړ نن سرورم پیژنه مرو یو شاګرد مې شاګرد د حدیثو شاګرد مې دا هغه د دوی دکانو خې پیژندم سودا مې ته وایي چې پورته مې ټول خاصی دونه راکړي وسه کې وسه تاسو خدای پاک په چا اعتماد کې یاد ساته دکاندار طبقه تاسو ته خصوصا وي چې یو ګاټ د باندې اعتماد وکي اعتماد چې مال دا شیرا کا نو بیا به د ګاټ چې اعتماد در باندې وکړو خشي به ورکه کایب جنو دې کې دا عیب او چې ګاټ د باندې اعتماد وکړو نو د بازار نرخ نگران به قطن نه ورکه پته یقین اعتماد وکړو او که بیا مولا ګران ورکه نو ګناه کې بعض وخت سړی جوړ نشي کولی حیا ورځي او په دکاندار اعتماد وکړي دکاندار ویراشه جوړ نشي کولی سټ کې ولا مضبوط ډاک ورکه چې خیر یې پیسې دی وګټي او ګټا خو آرام دی وګټل بیا بدل راځي نه داسړي اوس مال قسم را کوي او پاغه طرف دورلو څه پیدا شو جوړي روپیا رانه وګټل خو بیا نور نه ګټي کنور کله کوم سودا کول څه نه کوي اسی یو مثال مې دل درک
نو عیب با بیانه خامخا به ذکر کې. رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځیدا، غنم خرڅیدل. غنم چې وکتل جلاس مبارک په کې ومنډه، لاندې لمدو بره اوچو. هلکه دا ولې ویسه باران پېښوي دی. باران د پاسه کېږي او لاندې کېږي. باران کې د پاسه نه لاندې لمدو. دا دوکه باندې کوي بالکل قطعا دا ګناه ده. حلاله ګټه ته ګوره په لک کې ډېر خیر او برکت دي، او چې حرام دې ډېر او ګټله دا بدن په داسې لا روزي چې خپه مې او درنه بزیم. نو هغه سړی وته وی چې دا غلام د امرای خو خرصوم خو دې چغلی خور دا ملوي دا پټه خبره ده. خدمت تکلاوي نور خو داسې دې چې زمری دی خو زبردست کار کوي، خبره مني او خو تکلا خشتار څه وی دا پټه خبره ده. دا اوس عیب نه نقصان نه ډیره خبره. ما عیب بیان کو ذریعہ سراخ له واخله به ته کوړه زمارونو هر صبر خو عادت نه برو خو نه بدلیږي. دا یاد ساته. رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مكانه کدا موردل چې غرد خپل ځای نه ولقیده فصدقوه دا خبر او منه. خو کدا موردل چې یو سړی د خپل خوینه وړي دا منه غرب د ځای نه ولقي. خوین انسان د خوینه نه لقي. خاطر چې د خوینه انسان نه لقي نو بیا د پیغمبر دراتلو مقصد څه شو؟ دا د مولیانو او تقریرونو فائدہ څه شو؟ بیا د قرآن فائدہ څه شو؟ ځکه الله خو نبی علیہ السلام فرمایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. زه خو دې راغلم چې خلکو ته خو خیم او خو چې بدلیږي نه بیا څه فائدہ شو؟ نه خو بدلیږي نه، خو خو نیکه طرف ته مایل کیدی شي. حضرت عمر بہادر و بہادری پکې وا. دا بہادری خوې ولا بدلول نه شي، خو صرف دونه فائدہ حاصله شو چې هغه بہادری به اسلام نه مخکې د کفر لپاره استعمالوله، اوس به هغه بہادری د مسلمانانو لپاره استعمالوي. حضرت عثمان غنی سخیو نو دا سخا والا خویت ختم نشو د اسلام نه پس، خو هغه سخا به مخکې د بوتانو لپاره استعمالوله، اوس به د الله او د رسول لپاره استعمالوي. نو خوی ختمیږي نه بدلیږي. یعنی څه دا خوی د یو طرف نه بل طرف تراړول شي. د موږ د مهنت د پیغمبر مهنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وی، دا غصه به وی، او دا سخا به وی، او دا تیزی به وی. خدا به موږ دا سراړو چې د دنیا د پاره نه د الله د پاره شي، د نیکه د پاره شي، د ګناه د پاره نشي. خوی چته بدلیږي. کور ته راوسته آغا چغلی خو پکې و، آغا صفت خو آغا کې کار به ښه کو. یو ځل راغی دا یره واقعي دا شیطان سړی چی کنه کله په دغه کې پریوزي کنه د ځان کدن په وخت کې پریوزي دی به بیا شیطانت کوي. زه مری بدن کدن وخت کې کله شیطان راغی دی هغه وخت کې شیطانی کوي. هم ته خبري ګناه غټم سره خزه دا ورغه د مالک دی خزه ده وغستان او کریم یو خبر در تکون خو چې ګوري ما رسوانه کې وایا نن ستاره پیدا خبر کوم که زمانو مخلک نو خبره اوټ کې نو بیا درته نه کومه نه وایا څنګه خاوند در باندې بل خزه کوي. خزه ته خو چې له خو د پندري په ګولې دی وشته خزه چې تاسو غوډي چې بل خزه پیو کې نه ساده خبره ده ارڅ غمی او کته ورته د قصد مې چې خزه به مخزه کوم نتیجه تندې ته ګور خبرې بم در سره نه کوي. یاره خدای او دوی مخل لری کا خدای مې د کوټې دشمن نه وساتي. خدای چې د ازغامي وی خاوند در باندې بل خدای کوي. ته څه خبرې ما ته پته نه کله چې ماسوتن نه وخت راشي او د غرمې کله ني او کله سار وختي وي خدا خا غبل خلې ذکر قصه پیسې جوړ کړل او ګوره خدای دا مې ته و چې ما باندې ده زه خو خیر خوېما ګوره د شیطان له چلم ورځي خبره ده داسې دولې کې مزیدار خشتا دومره د لخشته کې دنه شرابي لیبل په پاسه رپایو لګي ته دا خو پیری دنه بګینس کې شراب خدا ته رښتیا نو زه تاسو دروغ چې ستا خدمت کوم مستا غلام نوکر نه ما خو ګوره زمانو وانه بس نه مال کارونه ګوره خدا غریب خپشوا او چې دا چا په شک پیدا شي ټول نظر بیا خو غریب چې ورښتیا چې د ماسوتن نا وخت راغی دی غریب یو ګوره کنه نو واقعي دا غلام ټیک وي کچې دا وسار وختي و ګوره کنه چې دا بیٹه مشو دا چې چا سره رواني اری خبره ته ولا نظر هغه غریب اسه په لار رواني دی ګوره کنه ماته تیز تیز وکتل هغه چې ته مت داسې اولاقي ګوره کنه ماته مټي وای
حالانکه هغه خوار ته خبرم نه خو دا شکونه زیاتی کې شیطان دا شکونه زیاتی یره دا شیطان دې په الف لام را دی دا خلک یې غرق کړ بهر کیف وی سبق اوس الکا دا بس چل کېږي وی چل راځي نه کې سپیکر چونه کې د په علاقه کې یو تعویذګر دی هغه تعویذ دلو کوم چې داړه ولا تور کوم دا غبلې خزن الا شابکه څه پیسې چې غواړي وینا ابدا چل کې چې د خاون د غری نه بلګ اختراع پرې کې کله سر نه را پرې کولم خیر دی ګیری نه راو استلم خدای غری دا اختراع قیمتي دی دا یو د درې احتمال راکا چې هغه تعویذګر له تعویذ بو کې ته تماشا کوه ولا به ته توري تاسو سره به خمینه پیدا شي وختبه څنګه را پرې کو دا خاصه نه خو چې کله ودشي نو چې هغه براوال یقین چی او معمولی خو بدن خبر نه یو دوه اختلاف کړ پر کو بس مال راک د پیښه د ما کار پېښ خدای غریب خو محتاج دی اوس دې ته وګوره چې په وختو تعویز کول تیر خو موږ هم ډېر سادهګان ځان کې سړی په چرتور چرګي په وینه تعویز کوي په وینه تعویز جایز دی تعویز کې خدای نوم لیکي نو دا خدای نوم په پلیت شي لیکي وینه په پلیت تر نجاسه ده په پلیت شي څنګه تعویز کې مونږ ډېر قمقل خلک یو هغه وی تور چرګ راواله کله وی تور چیلې راواله زم چې دا تور کې څه چل دی دا تور چې مونږ یادو تور چیلې او تور چرګا دې کې څه چل دی دا دې مقصد باندې ځان پوي کې دا چې یو تعویذګرو هغه له بخلک تعویذون لټل دې تعویذون ولال نه هغه ورته وی تور چرګ راواله دا په وینې د تعویذ دی کوم په غریب بابارو چې خدای تور چرګ خو ګوريو اختپګي او باندې پګي سپینه نه دا کمیرا پیدا کم چې بار وو تل ته کې بوتاغه ته تعویذګر هغه سړی بناستو سیدر ته وې یو تعویذ را لیکي خو تور چرګ غواړي زم کلی ته تور چرګ به پیدا کوم ودا سکار غږ مکو ما سره شتا زه به در باندې خرڅ کوم خو ګوره سیب ته غونه کې اما میاس کې سیب چرګاوا سیب خبر بیا خو راس پاش کیږي کنه سړی به ډیره خدا غږ باندې کومه چې کلی ته زم 200 می کرای لګي او بیا توري چرګي پسې ګرځم دا خو خلک آسان په 200 په 300 والم خو چې شی ملو شي او ورکړه تعویذګر بابا له ویونه دا شی چرګه میرا پیدا کړ را خو یې خزر اسو کړي کوټه کې پریدا ته د غف شپ لگاوا زبري باندې تعویذ کوم غریب به بارو ست د سبق په تعویذ ورکړه ز په مخالخه چرګه بیا خپل شری ورکړه هغه چرګه په دروازه لزل علی دل او لزل بقرتیدا تور چيلي پیر بابا لو کاکا صاحب لا خدای ته وګوره خپل پیسې کله سره ډېری شي او کډيري ني خیرات کې د جمعات کې ولګاوه په خپل بچو لګاوه په خپل رشتہ دارانو غریبانو تقسیم کا په خپل کلی ګوان کې مسکینانو لور کا دا سکه په کوم طرف روانه سو بتاویذ کې ماشوم له خپې تواجه هلکه تعویذ کې کله د خدای او د رسول نوم لیکلي د خدای نوم مثلا لیکلي یا د قران الفاظ لیکلي یا د رسول الله حدیث لیکلي نو دا خو د ظالم له کوپر کارو کې هغه پېتا چې د خپل سره لګي او ماشوم مسلمان دی دا خدای لوی ګناه ده تو بسارو ته تعویذونه چي تو سره وي تاسو کله که سارو ته تعویذ دا خو سټو پورې مړې مګي او خپې مګي او غوجل کې ناشتي دا خو د خدای د نوم غټه بیزتی او بیا د بیل او کوپر کار دی نو کافر کې په ظالما وینم په فرعون او شداد نمونه لیکو پوره نو ما وی چې فرعون او شداد نوم سره لیکي دا غي باندې برکت حاصله نو دا هم کوپر دی چې دا کافر دنو برکت اخلي او کوي چې نه دا ساروي به ویریږي ناغه ته څه پته لګي چې فرعون نوم لیکل شوی او دا فرعون نوم ولا شل د لیکل املا پوره ولا مګه دي ساروي پوره خب مګه دي غلات پوره مګه نو په زیات کی دا منقم دا شیطان دې ته وسوسه چي دا ولې دا په غلطو منسریو ولې دا غلط کارونه منکو ډوډۍ ولا دم کا خله کې ساوي دا ورکا ګولا ولا دم کا خله کې ولا ورکا ماشوملا دا سيزونه کنجه کې منجه کې دا ماشومان ته ما چوا صحیح تعویذ د شریعت مطابق ولا ولیکا خیر دې غاړه کې ولا واچوا ماشوملا غاړه کې واچوا ساروی لا ګولا او دم کا ولا ورکا دا د خیر خبر د خېټه ته بلار شو نو دا زمون قمقلتوب پر می خبره کوله سو بوئی د اوسه په سرمندره تعویذ لیکم اوسه را لاله پیدا کوم اوسه را لکه نه پیدا کوم نو دا غری دا وخت ولا راو بس یوسو
هغه وی زدا خاصانه شو چې کله مې میلو د شي او کړ پور کم یو د وختبه ترا کار التلاله خاون ته لوي سړی یو خبره درته کومه خو غوري لکه په پټه ساتي نه کمریر خیال ساتي او غوري دماغ نوایا خلې بل چا سره تعلق جوړ کړي سدي وې سړی د پور کې خدمتګار نه ما خو ورستاده پیدي خبر کومه چې مونږ یاد نه کې ورچل خو ور دي کنه او نن دې کې سبا دې بیغمه کوي دې هغه څنګه ځان ته لار واري وجل دې پرې دې چتا هر دې کې چې غیر په خو بلا ما جګر د عمله کوي وجل سړی دا دې شوی خزانو ځان چې در قصد او دک او قرار شروع کړي پته راته ولګي ما غورته وي ته ځان ته تماشا کوا چاله به بل دراغشتي تیرا کړي دا او هر وخت دې لالې دې یا دې په دا قانچه دې په امره کې درمانډي پرې دې نه سړی وی ګو ما یاد نه کی سړی واقع چې الکه خزه هم قمقل شیخ دې کټ کې سمله تورې ځان سره غلي غوند کې خو او د قصد دانو دک قرار شروع کاغه غریب خو پرې کړي په خنیت رااله چې دوا وختبه پرې کوم چاري راواغش ته دې مړې ترانه دیکلا بس د خسر روچت او غلام خو می ټیک وای تا خرج په کړیو ما ک پینوم خو به لال کړیو ما چې روچت کړو شاقي ورکسره ته خو ورده چې وی ورده د ورمند کړی هغه د خجرونو په سراشه خورې د لمړکړه مفتو کې د لوجاسه به سه مړکړه خو ګورې ما باندې یادوي هغه چې راغله خورې دې چې راغې نه خوې بیګو تلته کې ولا سور په ټکو نه وي مفتو کې تورې کې خو سړی ته مردار کړ مړې ته چغله برکت دې سړی ملاړو خدام دا چغله دا امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلي احیاء علوم الدین سمن غلط خبره نه دومره خطرناک شی دی چغلی او کته چې زمړه خو هغه سړی مړ شو ابل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا یو سړی شیطانی وکړو یو سړی دروغ وې یو سړی چغلی وکړه د دې شیطانه او د چغله په برکت چې څومره مړی شو د چغلی خور او د شیطان په غمړو کې صدا دا دې نه وای چې د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطانه کړی تا چغلی کړی دا قاتل چې څومره ګناه شوی رد دومره بستان کېږي دا غبم کېږي په دومره سره تم شوی کې مونږ ډېر راځي کوو مونږ وای دا ما خو مړ نه کړی هغه کړی نه نه ستا په شیطانه تو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د بل په مرګ کې دوته کې استعمال کړ دوته کې کوي عربی کې وي اقتل پښتو کې وي مړ کدا پلان کې صرف اقلفظ وي یا وي مړ وي مړ نو ټکی نه وي دوه ټکی استعمال کی دغه دوه ټکو والا سړی په تندې به د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله دا پلان کې سړی د الله د رحمت نه امید بد بنکه نه بده مړی کې او نه بده جنبی کې زرقانی دا موطا دا امام مالک یو شرح ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی موطا دا حدیث دا غ شرح د زرقانی غاغي کې واقع لیکلی دا ډیره معتمده خبره یو خدای مړ شو او یو خدای لمبول یو غاسل خدای بعض خلک دې مړو د غسل خدمت کوي یو غاسل خدای د خدای لمبوله چې کله لمبوله وغه صابون مابون یا لاس ماسي پر اخکار زمانه کې خیر صابون نو صابون په ځای بنور څه نه استعمالېدل نو چې رون لکله د خدای لاس سره سیده نو دا غاسل خدای وای دا لمبون کې یروي دا مړی چې دی دا خدای وی دوا وتاو کې خدای دی وبخوي دا مې یو ځل په بدعملې لیدلې و تو چل خو ور دي کنه دا بډایګانی مجيبه خدای یو ځل مې دا په بدعملې لیدلې و نو بس اوس خو مړه ده دوا وت شرمې مو او خلکو ته دا ښکارا کوي چې دا وزره خېګړه کوم دوا وتاو کې چې خدای پاکي وبخي هما یو ځل په بدعملې لیدلې و خو چې دا ټکي وي دا الله سي داغه مړی دا غمړې خدای پتون پورې کلکون خطر دا راکاږي نه روجتي دا څه ول خلک په ال پی باندې چې یو شعر شي زرين خدي دا زور لګي انت کې خلک وي چې جنازه خو تیار ده خلک راغلي دي شابه عمل رو باسه کنه وي صبر وکمړي خلا غسل نه شي دا څنګه غسل دي چې نه کېږي
خیر خبره پټه کم دی پاتې کېږي دا خځې دا غاسل خځې لاس د هغې په پتون پورې نښتې دی رګون پورې جدا کېږي نه خدای دا څه مصیبت پېښ شپه پکې تېره شو ختمونه کوه درودونه وایه جلاګانې خدای ته کوه خدای دا خو د دې مړي م رسوایي ده دغسې بېجابه پروت دی او د دې جمدی ښځې م رسوایي ده دا څه مصیبت شو علما م راوله چې خدای څوک حضرت امام مالک رحمت الله علیه دغه زمانه کې جنګ دی هغه ډېر لوی بزرګ و هغه ته چې یو دی دغه وخت کې د مدینې شریفې قاضي مو داسې مسله پیښه غریب راغی یو ښځې سره خبرې نه شم کولی نه ورتلی شم وی پرده به ولګو د پردې نه پورې غاړه صاحب چې چلو 3 ورځې مړی پروت دی خلکو وی د مړي وارثانو مړی څښا کېږي او ګور یاد ساته مړی چې وشي جنازه بدل کې ایثاره بنا په شریعت کې جنازه ایثارول ګناه ده ګناه په مړي هر قسمه حالت پیښېدلی شي هغه جناب وی چې دا خو هغه مړی والا وی چې به داسې کار نه کوي ښځې را لاس پرې کوي دې مړوان کې چې موږ خپل مړی ښخ کړو موږ د مړي بېعزتي نه شو کولی او د ښځې وارثان وی نه لاس یې پرې کړو د ښځې د خپې نه را پتون را پرې کوي را سرمن را پرې کوي ورسره موږ خپله ښځه خدمت ته تاسو له مړي را لېږلې د لاس به ترې پرې کوئ اوس مړي به بین شروع کړي دا به څه کېږي حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې راغی پردی ورته ولګوله ویل دې غاسلې ښځې نه دی او تپوس کړو تاسو ګناه خو نه ده کړی نه ما خو هېڅ نه دی کړی وی نه چې دا ښځه یې لمبوله څه چل خو دې نه دی کړی وی صاحب یو خټه کې مې د خولې نه وتې دی څه دې ویلي دي وی ما دا ووی چېره دا ښځې ته دوا وکړې چې خدای یې وبخي او دا مې یو ځل په ګناه لیدې ده په بدعملۍ او چې دغه ټکې مې وی لاس مې ونښته امام مالک صاحب ورته وی ښه دا تا په بدعملۍ کې لیدې را ګوان د سره شته څلور وی نه دې ستا مخکې اقرار کړی چې ما دا بدعملي کړې ده نه اقرار هم نه دی کړی تا په دې عمل لیدې په خپله د چا مخکې وی نه په دې عمل مې هم نه دی لیدې نو تا دا خبره څنګه وکړه یله وی دا یو ځل په لاره روانه وه منګې په سر و د اوبو او د یو سړي د دروازې مخکې ودرېده نو د ما په دا شک راغی چې دې سړي سره دروازې والا سره څه یارانه ده د خدای نیک بخت دی ودرېدل خو په دې هم کېږي چې بنده ستړی شي ودرېدل خو په دې هم کېږي چې خپکې چې ته څه ازغې مزغې مات شي یا څه سره ډغره وخوري یا چا ملګري ته ولاړئ نو صرف په ودرېدو دې دونه تهمت په دا مړي ولګاو او شرموله دې رسوا کوله دې تا ته دې اقرار نه دی کړی په دې ګناه دې لیدلې نه دا څلور ګواهان د سره نشته او تهمت دې په مړي ولګاو وی به دقه ټکې مې وویل دقسې په ګناه مې نه ده لیدلې خو دغسې مې لیدې وه وی داسې کار دی چې اوس به تا له 80 دورې درکړم تا حد قذف در باندې جاری کوم والذین یرمون المحصنات المؤمنات څنګه دی ورپسې چې په پاکو ښځو باندې الزام ولګئ او بیا ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جسالور ګواهان چې اوسنی 80 دورې ولا ورکې 80 دورې درکړم اله وکړه ټیک کېږي بس ښځې هغه لاس هغه مړي باندې پروت دی په دورو شروع کړه یو دوره ورکي بل ورکي او چې 80 دوره خزاو والا هغه غاسل لاس د مړي نه جدا شو خدا کارونه او کرتبونه دا قصې پسې دا هر وخت نه ښکاره کېږي دا خدای کله کله دا خپل قدرت اظهار کوي همیشه نه کېږي دا سزاګانې به الله د قیامت پر ورځ ورکوي دا مړو بد بم نه وایي مړي چې وشي کفوا عن مساوي اعمالهم نبی علیہ السلام فرمایي د مړو د بدو اعمالو ذکر مه کوئ واسکروا محاسن موتاکم د خپلو مړو ښه بیان کې بدې مه وایئ نبی علیہ السلام دې خو اسم کسه ګناه کړي نو هغې ته ورورسېدل چې سره پاړه بد وی که یو مړی داسې وي چې هغه غلط عقیده لري او د هغه غلط عقیده او غلط عمل په خلکو کې خور شوي او خلک په هغې لګیا دی عمل کوي نو ذکر یې وکړه چې خلک یې د هغه بد عملی نه ځان وساتي کنی د مړو بم بد نه وی غیبت په نه د جمدي کې او نه به د مړي کې سخت وبال او سخت جرم دی حضرت ماعز اسلمی رضی الله عنه د حضور پاک صحابی دی او راغی نبی علیہ السلام ته ما ګناه کړی حضور پاک مبارک ته مخ دی بل طرف ته واړو دی بل طرف ته راغی وی الله رسول ما ګناه کړی په ما حد جاری کا څلور ځله حضور پاک مبارک مخ اړه واغه بار بار وای
نبی علیہ السلام مبارک تی پورا تپوسونو وکړل اجرم یې کړو صحابه ته دې بوز او سنگساري چې کله بوت او صحابه سنگسارو نو دا د مرګ دا دل ډېر خطرناک دی د منډه کړی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو جامه د اوخ پرتاوه پاغه اوښتو دی غریب را پرې وساتي وته او رده نبی نو داره والد حضرت عمر په جامو پرې وته دوته خیره او حضرت عمر فاروق اے مای خدای رضا سدا سکا کتا دا ګنا نه وکړي نن به زمون جامې په وینو نه ولیت شوی چراغی حضور پاک مبارک صحابه وی سچله مو سره وکړو وی سیف سړی مسنګسار کړ وی سیف هغه درد لک تنگ نو منډه کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اوخ پاغه جامه وښته او خیره وته وکړه رسول الله مبارک فرمایي عمر بد دی وکړل زمانه قسم دی ماعز داسه توبه استودا سے توبه کردا توبه د ټول مدینه په خلکو یو روایت کې د زمکه ذکر دی د ټول زمکه په ګناګار طبقه تقسیم کې د ټول توبه الله قبول کړي هغه داسې توبه وسته بیا وی چې دا ګناه وکړه نو د مړو د بدو ذکر باندې کې چې یو مړی بدو کې څه پته لګي د مرګ نه مخکې هغه توبه استه او کې نم د استه هغه ورغه کنه خدای الله پېښه ور دا هغه بد عمل پېښه زمې دا هغه بد عمل د ذکر کولو څه ضرورت دی د مړو خ ذکر کې خې وایي دا خسړیو دا نیک سړیو بد بنوای نه د جمدو نه د مړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللی صحابه ته بیان کوي یو قوم می اولید چې پدا دا شونډې ولا پقینچو پرې کولې دا شونډې او چغې به والے تاسو به کدا سوکتي وې دا هغه خلک چې په دنیا کې به غیبتونه کول یو بل قوم می اولید چې دی وخت کې به ولا سیخ ورکا او راخکه به لري غوګه پورې به ولا شلو بیا به دل تسیخ ورکا دا بل غوګه پورې به شلو دا به جوړیدا دا به ولا بیا شلو دا به جوړیدا به ولا بیا شلو هغه به چغې والی ویني ته به دی مې دا سوکته وې دا هغه کس په دنیا کې چې دروغ وي دروغ او دنیا ته به دروغ خورېدل ویلون نبی علیہ السلام فرمایي لمن هغه انسان لا ډیر لوی تبعیدا چې هغه دروغ وای د دې لپاره چې خلک په خاندي وی دا ویلون له درېدل فرمایي دا سړی برباد شي دا سړی برباد شي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار چې کوم په دنیا کې دوه طریقه دي یو ته په یو مخ خبره کوي بل ته په بل مخ خبره کوي شیطان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ په داخله کې د اور جبه پرته د اور جبه په کتابي ګرځا وي پروپاګاندا څو نه کوي درو پروپاګاندا دا ډېر لوی جرم خطرناک ګناه کبیره وته وي نو په دې جبه شیطانت هم کېږي دروغ هم په وي غیبت هم په ویل کېږي شیطانت هم په کېږي دا ټول جرمونه لري وړي جبه دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کمال چا ذمہ داری راکړه چې په دې جبه به دروغ نه وي دې سړي له ذمہ داری ورکوم د جنت چې به جنت ته ځي دروغ چې په دې جبه نه وي یو نیک انسان دی یو مجلس کې ناستو ما نو یو مجلس کې غیبت کېده وې دې پاسې ده وې لږ سات پس بیا عالم چا سره مکارو وې چې عالم هغه غیبت او مغه څه شروع وو وې ما اسی وره ده خو توجه مې نه ورکوله چې د شم خوب مې لیده په خوب کې یو سړی را لګیا دی او څخه د خنزیر غوخه د مردار چنجي په لګیا دی دا خنزیر دا مردار غوخه نن وړه را دي او مال را کړی چې دا خو نه خو استاپلر به خوري په زور یې ما په داخله کې را منډي او مال ولټه راځي چې دا خو څخه بین کې د خنزیرم د چنجي په لګیا دی دا ولې راکوي یو ستل مسلمان غوخه خوړه خیر دی دا نه خوري ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا قران کې الله وایي غیبت دا سره د مسلمان غوخه خولل وی پزور را کول ولټه مې وکړې پاغه خوب کې چې راويخ شوما دا بزرګوي قسم په خدای چې ډیر شروع مې داخلي را هغه صحاب بوته او د کشف خواندانو په پویدل زمونږ د خلینم دغه بوی دي خو مونږ د کشف خواندانو پویګو پینا هغه په پویدل مونږ نه پوی مونږ ته پته نه لګي درو دین ځان ساتو تاسو پکې خیر غیبت دین ځان ساتو چغلی شیطانت دین ځان ساتو دا جبه ګناهونه دي د جبه کې د قیام حدیث کې دام راځي چې دا خلک بر د جبه کې بوله سیخ ورکي او د قیامت پر ورځ نه ویزان دي الله اکبر خدای وساتو
اسان جبل معمولی غوندې ستنور ولا چې درته ټینګ شي څومره خطرناک خبره ده دې په تصویر اواله الله ولنه ده لا اله الا الله 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 درود شریف په وای لا حول ولا قوه الا بالله په وای سپي ځان لري جب استرکلا چې چا غیبت ته کنه هغه ته څه نقصان ورسې سمنا دا بتا اسلام ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار صاحب ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سحر شي دا ټول اندامونه جبل قسمونه ورکوي وی اے جبه کلاس دی او کخپی دی او کنور وجود دی جبه توی چې ګورې مون تاسره متعلق یو زمون تعلق تاسره دی مون پتا پورې ولاړ یو کسته سمشوي مون بم سم یو اکته خراب شو نو مون بم خراب یو د خدای لپاره زمون لحاظ وساته دا حقیقت ته کې جب کنزلو کې او دا غینه جنگ جوړ شین لاسونم کو تک تلاش کی تماچے تلاش کی او خپین منډوي او کجب سمشي دا الله ذکر شروع کی دا الله په یاد کې چلےږي لاسونو خپې او دست او مست متوجي شي څومره چې زمون پر وطن کې قتل او قتال او جګړه او دشمنی جوړيږي د جبه د لاسي نو د نبی علیہ السلام مبارک وینا دا ډیره بهترینه وینا ده چې اندامونه جبل قسمونه ورکړي چې ګوري پتا بربادیږي پتا خکېږي سم چلےګا دا جبک سم او چلےږي دا الله په یاد کې چلےږي دا الله په ذکر کې چلےږي اندامونه بټي کې ټول اندامونه به د الله په رضا کې چلےږي او کدا زبک جب په کنزلو کې په غیبت کې په چغله کې په شیطانت کې او په بدو کې چلیدلا نو جب خو ټوپک نرالی لاس په بیا ټوپک امرالی تماچه بمرالی دشمنی بم جوړ شي قتل او قتال بم جوړ شي دوه خاندانونه بم یو بل سره جنگي ګدا د جبل لاسا قران حکیم کې الله فرمایي چې اے د ایمان خاوندانو لا یسخر قوم من قوم یو قوم د بل قوم پورې ټوکې نه کوي یو سړی د بل سړی پورې ټوکې نه کوي لکه زمون په وطن کې دا یو لوی پیغور د کده چارنګ توري نو خلق وته ټوکې و پورې کوي او پیغورونه ور کوي کله چا قد بدرنګي بد شکلې نو خلق ټوکې ټقاله و پورې کوي او پیغورونه ور کوي اګه څوک ډیر وګړي لوري هغه پورم خلک ټوکې کوي او پیغورونه ور کوي اګه د چاسترګه معذوري هغه پورم خلک ټوکې کوي اګه چې چارنګ خلینی هغه پورم خلک ټوکې کوي الله فرمایي د ایمان خاوندانو یو بل پورې ټوکې او ملنډې مکوي ته چې چا پورې ټوکې کې مسخره کې ممکن ده الله پنځ باغستان غوري تباغه سے غورنی او دا الله پنځ غوري او دا حقیقت ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لار باندې روانو یو سپی او ډیر بد شکل سپی اسم خشکلی نی خلق چې یو بل سره د بد شکله تشبیه ورکړي نو سپی یادای مړوي لکه سپی غوند شکل لري او بیا هغه سپی ډیر بدنومه او بد شکل او امام صاحب خپل مرګري ته ویل ډیر بد شکل سپی دی وې سپی وته گویا شو وته وی چې ګورا عجیب خبره دی او کله الله نو یریګا دا شکل ما ځان له پیدا کړی کله الله پیدا کړی دا ښه شکل خو الله را کړی که خوخه زما و نو ما بزان سپی پیدا کو ما بزان انسان جوړ کړو نو الله را نسپی جوړ کتا خو نه دی جوړ کړي او بیا د سپی دا بد شکل الله را کړی دی دا خو ما ځان له نه دی جوړ کړی چې ته ما پورې خان دی امام صاحب چې تا خبره وکړه را یاد شونه په جړا بشو چې الله زما توبه دا مې څه غلطي کړې ده او دا حقیقت ترونو کوم په سوچو کو دا څنګه چې د مخلوق بد وینو مخلوق ځان په خپل نه دی جوړ کړي دا په حقیقت کې د الله بد دی
دا الله بد دی وي نو دا الله بد چې سړی وي الله به په څومره خفه کېږي. مخلوق به د مخلوق صفت کوي بد بنوي، د شکل صفت کوا او بد موایا چې دا شکل خراب دی. ټوکه ټقاله مسلمان پورې مکوا. عسى ان يكونوا خيرا منهم، الله وی چې دا چا پورې ټوکه کې څه پته لګي دا الله په دربار کې رستانه غوړه دی. بیا بسکه حضرت بلال رضی الله عنه ته وګوره، د شکل نه تک تور درنګ نه تور دی، ګوره شکل خشته نه دی، او چې خبرې به کولې نو د جبه خبرې صفا او مزیدار نه وي. اشهدو شین به نشو ویلې، اشهدو به وي. اواز الله خشته ور کړو، شکل خشته نو، لیکن د الله په نس مرتبه څومره لري، دومره د لوی مرتبه خاوند چې د دنیا مخلوق ورته پسخېږي چې الله دې تور رنگ والا بلال لتا سونه لوی مرتبه ور کړو. عسى ان يكونوا خيرا منهم، نو چې کم قوم د بل بدوي موایا دا الله په نسبت پته لګي ممکن ده چې هغه دنه بهتري ده خدای په نسبت الله تخوخوي. او نبی علیہ السلام دقه فرمایي وی عربي له عجمي فضیلت نشتا، عربي وی زغورم نه، دا خبره خطا ده. او نسبین لا پتور باندې فضیلت ته چې وی سپینه مو دې تور دی، دا پکې نشتا. لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود، دا سپین دی نه وي چې سپینه مودا تور دی، او که فضیلت تی الا بالتقوا، په پرهیزګارۍ دی. تور چوڑے دی، تور چوڑے، او ټول ورځ په ډیرانونو او په لختو کې پر دې غریب خدمت او مزدوری کوي، په جبه الله یادوي او تقوا پرهیزګاری د پکې. دا غسپین خشته مالدار نه چې بسترو کې فومونو کې ډډه والی، خو الله نه یادوي، دا الله نه لري دی. دا چوڑے د الله په نس ډېر زیات بهتر دی. ټوکه ټقاله به مسلمان پسې بالکل نه کې، دا ګناه شو په جبه. او یو حدیث پاک کې راځي چې یو سړی بل مسلمان ته پیغور کوي، دا ګوره زما خبره نه ده، حضور پاک مبارک خبره ده. یو سړی بل مسلمان له پیغور ورکی، وی الله بدی الا وجنی کې د چاله پیغور په کومه ګناه ورکړي دی، عقد کې الله پیدا کی، په کوم صفت ورکړي. لکه هغه له پیغور ورکا مړه ته خدا شي، مړه ته خدا شي، ته خدا شي، نو تبع الامر چې تاکي الله اقشي پیدا کی. دا نبی علیہ السلام فرمایي دا بدل دنا الله والی. ها که یو سړی کی ګنای ورشه وخت پټ ورته واچرول دا ګناه مکوا. یو سړی د معاشري غلطی کوي ورشه پټ په وخت ورته واچ ته غلطی کوي رضی الله ځان وساته. او که یو سړی داسې ګناه کوي داسې غلطی کوي چې دا غي zarar مخلوق ته دی، بیا ویل شي، بیا ویل شي چې هغه سړی ګناه کوي، هغه غلطی کوي، د دې نه ځان ساته. خود دې خود انسان د شکل سره تعلق نه لري، شکل بد ولې وي، د شکل بد بنوي. نو دقه جبل د انسان کدا پخه کې چلیږي، ټول اندامونه پخه کې چلیږي، او کدا جبل لګم په بدو کې چلیدلا اندامونه تباہ او برباد کړ. مخلوق خدا ځان تباہ او برباد کړ په دروغه قسمونه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زیدر تنوي ما په بخاری شریف کې حدیث دی چې په خپل سودا قسم بنخوري، ګوري یاد وساته، قسم بنخوري. سودا خرڅولو کې قسمونه بنخوري، دا الله نوم دی چې 50 روپے په وګټي، دا الله نوم دی لپاره چې ته په قسمونه وخوري، قتل بنخوري په دروغه قسم. دا الله نوم به پیسې لپاره نه استعماله، ولی فرمایي سودا به خرڅ کې هو برکت به ختم کی. سو کوئی رسول الله مبارک فرمایي قسمونه سودا به خرڅي، مسلمان به دوکه کې ابل باندې دوکه شي، خو ممحق للبرکت. سودا پیسو کې چې کوم برکت ته پکې نه، دا پیسې به وی برکت په پکې نه، په بیماری بلال شي، په مقدمه بلال شي، په هسپتال بلال شي، بل سوله به جوړ شي، بل سوله به جوړ شي، بل سوله به جوړ شي، اس برکت په پکې نه. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم. نبی علیہ السلام فرمایي وی جهنم ته ډېر خلک پسزي د جبه پلاو، بعضی سړی په لور باندې لو کوي، غنم جوار په پروزي، او بعضی سړی په جبه لو کوي، په جبه د پردي عزت لو کوي، د پردي حیا لو په کوي، کنزل په کوي.
د دې جبې پلو چې په دې جبر د انسان عزت لو کو لوټ څه کړه دې په وجب جهنم ته نبی علیہ السلام فرمای پړ مخه به جهنم کې پروت دی پړ مخه به پروت دی د جبې ګناه خطرناک ګناه ده کنزل پکای دا ګناه کبیره ده کنزل د مور کنزل حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمای ګوره د پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات نږدې صحابي دي ډیر قریبي او ډیر پیغمبر علیہ السلام ته ګران دي لیکن یو ځل یو سړی ته شرم د مور کنزل وکړل نبی علیہ السلام ورته غصه شو انک امرؤ فیک جاهلیه اے ابو ذر تا کې اوسم جاهلیت شته د اسلام نه مخکې چي دا دې څوکل کنزل اعیرته بامه د مور پیغور دی ورکو د مور کنزل دی ورته وکړل دا دې کوم غلط کار وکړ نن سبا خلک د مور کنزل کوي کنه او دا کنزل خو هغه د غصه ګناه ده ناجایز دی ګناه کبیره ده خو باز سړي ځان شرمولي پټوکه کې یو بل تخذو مور یاده دا لا بیره ځان په زور شرم ټوکه خان دی با ستا خزه داس هغه کته ټوکه کې خزه ول په سړي کنده ته هوغي کلی ونی ستا عقل او دماغ شته وې دا پلان کې زویا وې دا پلان کې زویا ته په ټوکه کې امرته وې دا پلان کې زویا وې دا پلان کې زویا مور بے ضایع پټوک او پخاندا کې یو بل سره یادول او یو بل ته د خزه کنزول کول ټوک او د خندان یو بل ته خاندي او دې سوچ کې چې بلې زخخ کارم نو معاشره کې په بدی ښکار او فرشتي دې لیکي چې دا څه کنزل وکړ ګناه کبیره ده لوی ګناه ده کې په بدی ښکار او فرشتي دې لیکي چې دا څه کنزل وکړ ګناه کبیره ده لوی ګناه ده نو کنزل ګناه ده بل ته پیغور او شرم ورچول ګناه ده د بل د شکل بد او سپک ویل ګناه ده دو مسلمانانو مینس کې اورل دا شیطانت تی گناہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان ذا وجہین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار جسوک با دنیا کی دو پولی قیب یو تا یو سوئی پدا جبا بل تا بل سوئی دا قیامت پرز برد پدا خلقی دا اور جبا تابیگی رتابیگی دا غوخی جبا بنی دا اور جبا بنی مولانا عبدالحی صاحب رحمه اللہ لکلی لی وی چې کم وخت کې په دې ورکوټ رساله د نفع المفتی والسائل وی چې کم وخت کې الله دا شیطان را ذلیل کړه او دنیا ته راولېګا نو دې نه غراغ دریاب ته په دریاب را کوشو نو دریاب کې کب تا وای مې نه کب وته مبارکم شه ولی وی الله یو شی پیدا کړی یو انسان ا دنیا ته را روان دی را کوزيږي او هغه به تاسو ښکار کوي خریبم ضرب ختم شه کب چې دا خبر اوریدا ناغه منډه کړې بل مرګري ته الو وی دا غزما ته یو کاکا دا خبر وکړه چې انسان پیدا نه داغه بچی بکیږي او د مخکار کې مونږ بخرو مولانا عبدالحی سوي وی الله د کب نه جواب واغشته د کب جواب نشته په دې وجه ته جواب واغشته جوړم به شداني خو خبيسو کو دیم تا منډه ولا په مخ بل تعالو نو خطرناک شی دی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث پاک کے راضی چې چا د یو انسان په مرګ کې دوه ټکی استعمال کړل لکه عربی کې څوک چاته وي دا سړی ملکا نو اقتل هو پلان کې سړی ملکا نو یو اقتل په الف او قاف استعمال کې اوق یا پښتو کې څوک چاته وي دا پلان کې ملکا نو دا پورا الفاظ نه وي صرف میم اوړې استعمال کی چې دوه ټکی او سړی د بل په قتل کې شریک شو د قیامت پر ورځ په تندي غاټ بورډ لګیدلی لیکل بشوي چې دا فلان کې آیس من رحمت الله دا الله د رحمت نه امید او مایوس وي جبه دونه خطرناک شی دی نو خدای دې موږ د جبه د ګناه نه وساتي او زه ولن مثال در کوم کړ سړی چې ټول عمر کفر او کی او د خدای دشمنی وکي او صرف په دې جبه داسي وي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دې یو جبه دې یو سکند په خبرو یو سکند کې دا کلمه ویل کېږي په یو سکند کلمه د زرګونو کالو کفر الله بخي کنه بخي دا د جبه برکت او بل مثال هم در کوم ټول عمر د عبادت وکړه او پر جبر د کفر الفاظ په اخر وخت کې د یو پټی ټکی د لاسا د ټول عمر د عبادت او مسلمانی په وبولو کې غنه لوي ابلیس تا ګور ها او بیا دوا سړی او الک او جنې به پردی به نه به چې یو بل لیدي یو بل نه پرده بم کوي په ژوندګي کې یو بل نه لیدل یو بل نه بالکل پرده کوي
پلا رضی جنې چې الک تګوري مخ ته اخواړي او الک بس جنې نه مخ اخواړي خو چې په دې جبه یو دوه ټکی ویلي چې تا قبول کړو دا او پلان کې در کړي وو در دکړه دا دوه ټکی ویلي شي هغه الک او جنې چې هغه پردیو د یو بل نه حیا کول او پرده کوله هغه څومره نږدې خپل شو ارڅ ختم پر یو ټکی باندې او هغه خدای خاون چې حیا شریک ده عزت شریک ده او یو بل سره دا سیدی چې دومره نږدې تعلق په مخ د ځمکه د بل چا یو بل سره نه کم چې د خدای او د خاوند دي خو چې په دې جبه یو رکوټه غوندره طلاق ولا پزو هغه الک او جنې یو بل نه پردي شي که پردي نشي هغه خدای الله شي بل مې ربيو کی بل چا سره نکاو کی دا د جبه برکت ده نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحر وختي ټول اندامونه جبه قسمونه ورکړي چې ای جبه ګوري مونږ تابعین تا پسیو تا سره نسبت او تعلق دی کته سمې مونږم سمجو او کته خراب شي مونږم غرق کې جبه چې خراب شي لاس کو تک او ټوپک ته بوتي کی نو جبه با سم استعمال غیبت په نه کې غیبت نو خلقونن غیبت تواو یو د یو بد او بل د بل بد حالانکه غیبت سونه ګناه ده یو بزرګ له سړی راغی جوړلې وي مانه ډېر ګناه شوی ده څه ګناه شوی ده څه پلان کې ګناه او هو مړه ما وی کړه مسلمان غیبت ته کړ دومره خطرناک شی ده غیبت او چې څوک د بل مسلمان غیبت کوي د خپل ټول قبول شوی عبادت هغه توبه قبول شوی عبادت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے چاہتا تو سو کجاوته ته غیبت او بالکل نه کې وای چې غیبت د خلکو کوم د خپل مور ولې نه کوم وای د مور الله سو غیبت کوي وای چې خپل قبول شوی عبادت د غیبت د برکت نه بل چاته بخم او د مور غیبت بو کوم مور ته به بخم او حسن بصری سے تچاوی فلان کی سره ستا غیبت کړی دی د کجورو یو ډک تاله ولا په تحفه کې ولېګا وی هغه دې بدوي ته ولا د کجورو تال لګي وی هغه مال د خپل ژوندۍ او د عمر ټول عبادت ما ته وبخه نو کله هغه په وس کې او تال کجورو وته ور وبخم څه چل بوش تو خياران خلق دیته نو غیبت ګناه دروغ ګناه بعض خلق دروغ وای پجبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې په دې جبر اشتیا وای بیا رښتیا وي الله فرشتو ته اعلان وکي دا فلان کې رښتونه دي نوم ول رښتونه کیږي او الله سره یو کتاب د رښتونو د صدیقین هغه کې ولنوم ولیکي او د فرشتي چې دا غنوم اخلي نو وتوي فلان کې رښتونه فلان کې صادق فلان کې صدیق دا وتالي او بعد وخت یو سړی دروغ وي وی دا یې صبر وتاو کې بیا دروغ وي صبر وتاو کې بیا دروغ وي الله فرشتو ته حکم وکي د دروغ جنو کوم کتاب کې دی پاغي یو نوم ولیکي د فرشتو پنځ هغه په سم مشوري فلان کې دروغ جن دروغ بنوي په دروغ الله خپکیږي او دومره خطرناک ګناه ده لعنت په لعنت الله علی الکاذبین دا الله لعنت ډیر لوی خطرناک ټکره دا الله د رحمت نه لري کېدل دروغ ګناه شو غیبت چغلی په جبه د بل سپکوي د بل بدویل کذب یهلک نبی علیہ السلام فرمایي سړی هلاکت ته ورځي او صدق ينجي دا سړی کامیابی رښتیا به په جبه درو بنوي کته ویرا کدا رښتیا مې خواغه دوست پرانه خپشي هغه دې خپچ کو چې الله خپنشي دا الله نلوي دوست بلشتا ا دې خپچ کو چې الله خپنشي نورونو په جب د جبه د ګنا نه بزران ساته دروغ موه غیبت په مکوي چغلی په مکوي شیطانت په مکوي د پیسو د مال د خرڅولو لپاره قسمونه په مخره او دا غرانګي بعض خلک دروغ سو نبی رسول الله فرمای وی بعض وخت سړی په دې جبه یو پټي غونډه خبره وکي د اس پروا پینی دی دا ولا خبره ده حالانکه هغه دونه خبرې د الله په دې چې سړی په جنت ترسي او بعض وخت په دې جبه یو پټي غونډه خبره وکي دی مړه دا خو پټي خبره ده ادونه خطرناک چې سړی په جهنم ته ورسیږي لکه یو سړی وای کنه الکه زکات ورکا مړه زکات په چار وسته چې دا دی کافر شو زکات چار وسته الله قران راوسته لیکل الکه منزله مړه مصپه کسی یرا تا خاصی دی مليانو ځان کسی جوړ کړی دی دا کفر خبره ته کافر شو کور پټي خبره ده ته کافر شو باعث خلک پولیس رات پورې ټوکې کوي پولیس رات پورې ټوکې کوي او دا وختنه نری او د توري نه تیر او پلان کې وډنګري او پر خنداګان ټوکې شروع
څوک د قبر فرشتو پورې ټوکې شروع کی. دا ټوکه ټقاله چې قرآن پسې فرشتو پسې دې ته عقاید وایي، د میزان تلې پسې پل صراط پسې جنت پسې دوزخ پسې دې وکړه په ټک کافر شوی. او یوازې کفر داسې نه دی خدم لاړه درنه جدا شو. وګوره پټې پټې خبرې دي، دې کې به احتیاط کې. بعض خلک دې له مجلسونه جوړي او خلک راغون کی او سه به دقه ټوکې ټقالې کوي او مسته کوي او خلک ورته خاندي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خلکو پیشن ګوئی مخکې کړی را په اخره زمانه کې به داسې خلک یو کس بناستی او درو بوي نور به ورته ناستی. دا تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12